او جنگ د حالاتو سره دې ځای ته راورسېده اول تڼۍ نه وي ګریوان کې اوس ګریوان په غاړه دا هغه شلو ځلو والا شعر دی لکه ارشاد چې قتلېدو کې چا تړلي وو زما لاسونه هغوی هم پورته کړل نن ماته په دعا لاسونه دا کیدو جنګ له جبرن لېږلی شوی وم خو ما د هر جنګ نه راوړي دي صفا لاسونه سلامونه خوږو ستړي مه شئ جاوید شاه درمان یم او ادبي خپرونه ده کاروان مومند دی راسره بله ډېر اورېدونکي لري او سنجیده اورېدونکي لري د ډېرو ملګرو بیا فرمایشونه و چې کاروان مومند نه خو تاسو خپرونه ریکارډ نه کړه نو دا دی راغلی ما کاروان مومند راسره ولاړ دی دوی سره یو څو خبرې لرو او بیا راځئ شعرونه ترېنه اورو ښه کاروانه ستړي مه شي بیا ګله خپرونه کې قربان ډېره زیاته مننه ستاسو د راتګ هرکلی او دغه دې ټوپۍ کې به دې خلکو ته سترګه ښکاري ده هلکه ته وګوره که لرې کې لر به یې کې مړه ښکاري صحیح ده بله ویډیو کې خو ښایسته راغلې وه ښه دا صحیح ده دا ټیک ده څنګه یې ښه خیرونه دي د الله احسان دی څه مصروفیات دي ته بیمار شوی هم وې او بس خدای دې ښه ساته چې دغه زموږ په دې یو غږ باندې وخت کې راته راته اوس مې گزاره کړې ده خو دا څو ورځې مې تبې کولې ښه حالات څنګه دي حالات ښه دي الحمدلله ډېر ښه دي څه بس شعر به اورو نه شعرونه به وایو نور ارشاد ښه او ښه په حوصله څه شته نه کو غلط هم شو ګیا نه زه دغه نه یم به ایسته زه ایډیټینګ کوم هلکه دا بیمار هم دی دغه کو یو څه کله چې دم راړه چې نو بخښنه غواړو ښه کله چې دم راړه چې دم تبې مې کړې خیر دی دا انشاءالله دا قربان ارشاد تمغې نه غواړم زما وجود تغمې دی خو یو سوال مې د ډوډۍ بل د جامې دی او لږ تپوس پکې د خور نه هم پکارو حابیل مړ که خو یو سوال د اقلیمې دی کوم هرملا ته مخامخ علی اصغر ولاړ دی هر یو مظلوم ته د یزید عسکر په سر ولاړ دی او موږ پسې خلکو په لستوڼو کې ماران راوړي د وخت موسی ته د فرعون جادوګر ولاړ دی پاس بشري حقونه غواړي له دب شوي قامه یو سړي خپېښې په سر د بل بشر ولاړ او د یو نهر ماشوم کتاب کې داسې سوال راغلی چې دا دنیا به وي ساکنه که نن مر ولاړ د یو نهر ماشوم کتاب کې داسې سوال راغلی چې دا دنیا به وي ساکنه که نن مر ولاړ دی او زه به جهاد کوم د دور د خدایانو خلاف یو بت شکن خیال مې په وړاندې د ازر ولاړ او د وطن پیغلو نه راکاږي څادرونه د سر کاروان مومند اوس په هر پاټک شمر ولاړ دی ډېر ښه دی یاره ملګرو ته دې یاده وي زموږ دغه سنجیده ملګري چې کوم دي نو بنسبت د دې نورو خلکو تاسو د دوی د اکاونټونه چې وګورئ نو مطلب هغه پین پالوري دومره نی خو دغه یو خبره زما په غوږونو کې کېږدی چې د سنجیده سړي یو پالور چې کم دی نو دا د یو عام سړي د سلو پالورو برابر دي نو دوی سره سنجیده اورېدونکي دي او ښه اورېدونکي دي او د دوی یو ځان له خپله حلقه ده چې د هغوی بار فرمایش راته چې کاروان مومند ریکارډ کوي نو راځئ یو بل غزل ترېنه وسورو ارشاد د بېوسۍ د نمایش د بازار وږی ماشوم ما ته یې پرېښې ستا د جنګ کاروبار وږی ماشوم او تسلي درکړمه د ډېرو خزانو مالک شه هغه کوی کې د کنعان ګرفتار وږی ماشوم هغه سړی وایي چې زه د قام له حق ګټمه چا چې ساتلی د حجره کې په کار وږی ماشوم او د سیر وړو سره یې ښه ډېر تصویران وویستل ښه مشهور که د دې ښار یو اخبار وږی ماشوم د غنم دا فلسفه یو دم جنت پرېښوده یوې مور ولېږه سبق ته سهار وږی ماشوم او د دې نظام منظرکشي په یو تصویر کې وکړه جوړ د غنم عجایبګر که بل خوار وږی ماشوم د دې نظام منظرکشي په یو تصویر کې وکړه جوړ د غنم عجایبګر که بل خوار وږی ماشوم د خدای د نوم په خیراته کې هم بې قدره ناستو کاروان مومند د دې کونډې بیمار وږی ماشوم ډېر ښه دی کاروانه ډېر ما سره جخت لکه خوفزده ماشومان په غاړه
لکه زړوکې همیشه وړمه تاوان په غاړه ما سره جخت لکه خوفزه د ماشومان په غاړه لکه زړوکې همیشه وړمه تاوان په غاړه خدایه توبه خو د غربت نه دې پناه غواړمه خدایه توبه خو د غربت نه دې پناه غواړمه دلته عظیمه ګناه دا وي د انسان په غاړه او جنگ د حالاتو سره دې ځای ته راورسېده اول تڼی نه وي ګریوان کې اوس ګریوان په غاړه دا هغه شلو ځلو واله شعر دی لکه ارشاد جنگ د حالاتو سره دې ځای ته راورسېده اول تڼی نه وي ګریوان کې اوس ګریوان په غاړه او یو بت پرسته د وعدو صحیفې کور کې ساتي یو مسلمان ته د تصویر دی ویزان په غاړه نازک بدنه ماشومتوب کې د کور مشر یمه یو به د غم وړمه بل بوج د خاندان په غاړه او د هر چا خپل جنگ وي د خپلو مفاداتو جنگ وي خو چا لستوڼو کې ساتلي چا ماران په غاړه دا هم بیا ووایه ته دا شعر قربان د هر چا خپل جنگ وي د خپلو مفاداتو جنگ وي خو چا لستوڼو کې ساتلي چا ماران په غاړه او زما د خپلو ارادو نه بیخي ویره کېږي کاروان مومند خون به واخلمه د ځان په غاړه ډېر ښه دی کاروان ارشاد جنگ به هم جوړ کې غواړي به تاوان هم داوه هم په مولود زما دکان هم ستا د تګ نه پس مې زړه ورسره لویږي چې د کلي نه څوک هسې وي روان هم ستا د تګ نه پس مې زړه ورسره لویږي چې د کلي نه څوک هسې وي روان هم غر د مینې زور ته سوي ما لیدلې هېڅ که نه و تېشهګر شادم خان هم او د شدت د انتظار یو شکل دا دی در دیوار مې هم کلام شي هم زبان هم بیا ووایه ته د شدت د انتظار یو شکل دا دی در دیوار مې هم کلام شي هم زبان هم او مقدر د کاڼو وګوره خدایان شول د کعبې حجر اسودم بوتان هم بیا ووایه ته د مقدر د کاڼو وګوره خدایان شول د کعبې حجر اسود هم شول بوتان هم او د هجرت له مسلسل عذابه تیر شول ستا کاروان او د کاروان ستړي خان هم ډېر ښه د کاروان ارشاد د پیغمبر کړو چې مقصد د کم بشر رڼا وه موسی راوړله کور ته لرې په یو غر رڼا وه موږ ته د چا د قد قامت اندازه نه لګېده د چا په خپو باندې رڼا د چا په سر رڼا وه او زما په زړه کې د وحشت درنه خاموشه شپه وه او بله کړې هم دې ښار کې ما اکثر رڼا وه بېګا تمامه شپه په هغه کاله ډزې کېدې چې په ټول ښار کې به د کم کاله په ور رڼا وه او د وهم قید د ژوند په کومه سیاره کې تیر شه نه راته پته د سپوږمۍ و نه د لمر رڼا وه کاروان مومند د امن خوښو نه یې مات کړو چراغ روانه کړې د جنګ د سرلښکر رڼا وه ډېر ښه دی کاروان داسې په دې ردیب کې ستاسو هم لکه چې یو کلام دی ورانه ګودره مات چیناره ستړی شوی یمه چېرته د مشمه په لاره ستړی شوی یمه مزاحمت مې د اتیا کاله جاري وساته نه په شا کېږم نه سرکاره ستړی شوی او ته راته داسې سینګار شوي سر ته کېناستلي او زه مزدور یم د روزګاره ستړی شوی یاران خدا غواړي چې بیا پسې جرګه بوځمه زه ورته وایم چې یاره ستړی شوی او کنه یاره او کاروان مومند د وحشت په دشته لاره تلي چې را رسېږمه تر ښاره ستړی شوی ډېر ښه دی کاروان ډېر ښکلی نن یوه دمزاد ته په تعظیم د فرښتې په شان سر مې لګېدلی و په ځمکه د سجدې په شان بیا ووایه ته نن یوه دمزاد ته په تعظیم د فرښتې په شان سر مې لګېدلی و په ځمکه د سجدې په شان او ښځه که اخلاص کوي نو دومره په شدت سره توره د درګا غوندې او عشق د زلیخې په شان دا بیا ووایه یاره ډېر ښه شعر دی ښځه که اخلاص کوي نو دومره په شدت سره توره د درګا غوندې او عشق د زلیخې په شان او وخت د زلمیتوب او د اوږده مسافري او کار ژوند لکه د خواښې په کاله کې د سورې په شان بیا ووایه ته دا قربان وخت د زلمیتوب او د اوږده مسافري او کار ژوند لکه د خواښې په کاله کې د سورې په شان څومره په لږ وخت کې د سړي دنیا بدرنګه کړي بعضې هجرتونه وي د غټې حادثې په شان دا هم بیا ووایه یاره څومره په لږ وخت کې د سړي دنیا بدرنګه کړي بعضې هجرتونه وي د غټې حادثې په شان دا بیا ووایه یاره ډېر د کیفیت شعر دی څومره په لږ وخت کې د سړي دنیا بدرنګه کړي بعضې هجرتونه وي د غټې حادثې په شان او څومره کرامات لري دا څومره درنه لرې یم بیا هم درته ښکارمه کاروانه د نږدې په شان ډېر ښه دی کاروانه
ډیر ښایسته. دا جدوجهد د سرونو په قیمت جاری دی، کوشش روان دی ښار کې غټ مزاحمت جاری دی، او دا لاش د چا دی د ځنګل مارغان وخوړلو، تاسو لږ صبر شئ په سر یې سیاست جاری دی. او اسلام آباد د ګیلمن وجود هم خوري لګیا دی، پکې اجلاس هم د اسلام د اهمیت جاری دی. او څو قبایلو د خدایانو خلاف جنگ اعلان کړو، شکست به زر خوري تبلیغ هم د پنډت جاری دی. او تازه خالونه دي د امن د باب پوخ دلیل دی، که مخ دې ګورم مستند یو روایت جاری دی. په دې تازه قبر مات شوي صلیبونه ښایي څومره نفرت به وي جاري، څومره دهشت جاری دی. او کاروان مومند د یو شپېلۍ د اسرافیل نشته دی، کنې پښتون وطن کې وګوره قیامت جاری دی. ارشاد. د سباون په تکل وتې وي ماښام پیدا شي، بدبخت روغ رمټ سړی اندام اندام پیدا شي. دیوان به راشي د رخسا لوڼه به وشرموي، برهما غواړي چې همدوست پکې د رام پیدا شي. او ایاز غلطي وکړه قلا یې د لاهوره تاو کړه، دوی کې چې ویره وي نو دوی کې احترام پیدا شي. د هنومان زنه دې ونیسي زارۍ دې وکړي، لښکر دې راولي چې ورکه سي تارام پیدا شي. کاروان مومند د ما قلم قلم وجود بخلې، که چېرته ما ته ضرورت زما د قام پیدا شي. کاروانه ډېره مننه، ستاسو څخه هم مننه، بیا به سره وینو ښه انشاءالله. الله پاک.